زموږ څونه ډېر ځوانان ټوله شپه کرم بورډ کوي، ټوله شپه تاش کوي، ټوله شپه پتې کوي. پښت اول زموږ ملګري سپتنه وکړه ملګری و هغه مولوي صاحب ما دا کرم بورډ هغه بل سنوکر چې دی هغه مایه شي دی هغه وجه دا ده چې دغه زموږ الکوان یا د مالیه الکوان به تلل بل ځای په سنوکر کې دی چیش کوي دی هلته خمار کوي. که تا وګټله زه به 50 روپۍ درکوم، که ما وګټله ته به 50 روپۍ راکوې. دا تورې روان نو هر ست کوي 50 روپۍ اوري ول صرف د دې خمار یې راګرځوم. دا نه چې دا ښه کار دی یا ګناه نه ده یا نه د دغه شیانو مې راګرځولي دي. نو دا زموږ خلک ټوله شپه دا خمار کوي او بیا سهار لمنځه هم هلته د کور والا سره نږدې وکړي هلته پرېوځي. بیا ماپښین پر 3 پر 4 بجې راپورته سو. تو خدای دا ستا ضمیر تا نه ملامتوي، دا ستا دا کلمه تا نه ملامتوي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، دا ستا روزه تا نه ملامتوي چې روزه و دې ته ویل کېږي. د الله رسول فرمایي ډېر داسې روزاتیان ستا چې دی روزه نیولې ما سوا د لوږې ما سوا له تندې نور هېڅ شی ودته نه میلاویږي. ولې؟ ځکه چې د روزې کوم مقصد و هغه تا خپل کړی نه دی. په خوله بندېدو خوا دې وش وتړه د هغه اوس روزه ده. سهار دې وتړئ ماښام دې رایله کړئ، سهار دې خوراک ورکړئ ماښام د ده روزه وله نه وه روزه. نو دغسې پر دې ځای باندې هم د هغه خبره ده چې کله ما او تا روزه نیوله ټیک دی راپورته سو پیشلمی مې وکړئ، لمونځ مې وکړئ، تلاوت مې وکړئ، ذکر واسکار مې وکړئ. د هغه بعد پرېوتلې پر 10 راپورته شوې پر 11 راپورته شولې خیر پروا نه لري سړی شپه وختي راپورته شوی. لیکن که تر سهار ویښ یې او بیا راولاړېږې څه کوې بیا ماپښین مازدیګر راپورته کېږي. موږ به ستا روزه ته روزه څنګه ووایو؟ دا ستا روزه به و دا تا ته څنګه ووایو چې په ما به خلاص یې؟ په دې والله که سړی خلاص دا د خلاصون خبرې نه دي عاجزانو. نو په دې وجه باندې عاجزانو زه به هم کوشش کوم چې زه به دا وایم چې لا اله الا الله، زه به دا وایم استغفر الله، زه به دا وایم اللهم اجرني من النار، زه به دا وایم اللهم اني اسألك الجنه. بس ان شاء الله العزیز الله رسول فرمایي تاسو دا توري ډیر وایز الله رب العزت په بیا و تاسو ته داغه توري برکتونه ثمره چې کومه داغه در نصیب کې. عزیزانو الله رب العزت داسې روزه را نصیب کې چې څنګه محمد رسول الله تیر کړی ولا، داسې روزه را نصیب کې چې څنګه صحابه کرامو نیولې و، داسې روزه را نصیب کې چې څنګه الله او رسول فرمایلی دي. خیر الله دې ویل اوریدل قبول منظور وګرځي. الله دې خپل احکامات د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک طریقې او داغه رقم الله رب العزت داغه ژوند پر طریقو د محمد رسول الله را نصیب کی او د مرګ پر حال دی الله دا توري مرج بچان قریبان عزیزان ټول عالم انسانیت ته دا توري نصیب کی چې مره دا وی لا اله الا الله محمد رسول